بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه دا انزل چې نازل کړی شوی دی فيه پاغي کې القرآن قرآن ودن هدایت دی للناس د پاره د خلقو وبینات او ښکار دلیلونه دي من الهدى د هدایت والفرقان او د جدای دلایل دی په مابین د حق او د باطل کې فمن شهد پس هغه څوک چې حاضر شي منکم استاسنا الشهر دی میشتا فلیسمون روجی دیو نسی ومن کان مریض او څوک چې وی بیمار او علی سفر یاوی په سفر باندې فعدت نشمار پورا کول دی من ایام اخر دورز نورنا یرید الله غواړي الله تعالی بكم پتاسو الیسرا ثانی ولا یرید بكم العسر او نغواړي پتاسو تنگی ولتکملوا العده او دې د پاره چې پوره کړی تاسو شمار ولتکبروا الله او چلوي بیان کړی تاسو د الله تعالی علی ما هداکم پدې چې هدایت کړی دی هغه تاسو ته ولعلکم تشکرون او د پاره د دې چې تاسو شکر وباسئ واذا سالک او هر کله چې تپوس کوي تانا عبادی بندگان زما عني زما په بارکه پس تو ورته وایا فإني چې بشک از قریب نزدیم اجیب قبلهم ز دعوت الداعی دعاء او فریاد د یو دعا کون کی اذا دعان کله چې هغه زمانه غواړي فليستجيبوا لي پس دوی دی امنی حکم زما وليؤمنوا او یقین دی ساتي بي په ما باندې لعلهم دې د پاره چې دوی يرشدون سملار بیا مومي